دا د پېښور مصطفی دی چې اجل تر کراچۍ را رسولی و. مصطفی پېښور نه کراچۍ ته په چکر راغلی و. د رڼاګانو ښار رڼاګانې د کتو په غرض په دلو دلو ارمانونه یې په زړه راوړي وو، خو د دې ښار غلو یې مور پلار د عمر په جړا اخته کړل. مصطفی د دې ښار د کوڅې ډاکوانو په نیول کالونۍ کې د شپې په هغه وخت کې ویشتلې کله چې سټریټ کریمینلو د هغه نه د هغه موبایل شو کولو، او چې مصطفی مزاحمت وکړو نو ظالمانو په ډزو د ژوند نه هم خلاص کړو. د مصطفی پلار وایي چې هر څه یې ترېنه وړی وی، خو زما زوی به یې نه ویشتو. زما دنیا یې ورانه کړه. موږ خو دې ښار ته مینه او ارمانونه راوړي وو. زما د چا سره هېڅ ذاتي دښمني نه وه، او خو دا زما بچی په دې کراچۍ ته راغی په ویجړ باندې او میټرک یې کړی و چې زه ابو زما یو 2-3 میاشتې تېروم، او چې راغلو نو دلته کې دا حادثه ورسره پېښه شوه. نو اخر موږ ته کم ځای ته لاړ شو او څه هغه وکړو د حکومت نه. موږ به روزانه دغه مطالبې کوو، دا لاشونه به مطلب چې موږ ښخوو. مصطفی پلار حکومت ته غوښتنه کړې چې تر څو به د دې ښار زلمي په دار خیږي، او هغه هم د خپل مال او د حفاظت په خاطر. کراچۍ ښار کې د زرونو په شمېره کې رینجرز، پولیس او نور د سکیورټي ادارو خلک موجود دي، خو داسې معلومیږي چې د دوی د وسه وتې، ځکه خو هره ورځ سټریټ کریمینلز په ډاډه زړه خلک صرف د یو موبایل دپاره وژني. قانون منګولې که کمزوري شوې نه وې نو ولې به دا قاتلان دومره زورور وو. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.